بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاسې نننی درس ده لیکسیون 40 یعنی 40م درس د 40 سپیل ابوشابیغ داسې راځي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس. دلته مونږ تاسو ته وایي لیزن زی دن دیالوگ کنه لیزن یعنی ووایي زی تاسې دن دیالوگ یعنی د عادي تور باندې دغه ژبه وایي. کنه دیالوگ خو دوستانو تاسو پیژنئ. ښه دلته اوس دا ګورو دلته دوه کسان دي. ګوري دغه یوه علامه د یو کس ده، دغه یوه علامه د بل کس ده. ښه یو د بل نه سوال جواب کوي. ښه اوس ګورو چې دا څه وایي. په دې ځای کې ورته وایي چې وی هایسن زی وی یعنی څه، هایسن نومیږي زی تاسې. هغه ورته په جواب کې وایي چې ایخ هایسی یعنی ایخ یعنی زه هایسی نومیږم، سمیرا یعنی سمیرا نومیږم. بیګیک مثلا د دې فامیلی نوم ده. ښه ګوري دوستانو دا بیګیک دغه اکثره بیګیک وایي. د بوسنې خلک دغه ښځه مثلا د بوسنې ده، دوی بیګیچ هم ورته وایي. د دې سره تاسې درد سر مه کوئ ځکه دا د بوسنې یو نوم ده. ښه امیدوارم تاسې پوه شوي. دلته اوس لاندې وایي چې و هغ کومن زی، و یعنی د کوم ځای نه کومن راغلی یې، زی تاسې یعنی د کوم ځای نه تاسې راغلی یې. ګورې دوستانو که دا سړی هم په احترامانه لحاظ باندې داسې ورته وایي، که ښځه یې هم ورته همداسې وایي. ښه نو هلته چې مثلا بیا ښځه یې هم تاسې پوهېږئ چې مشخصه څوک دي، او که ښځه یې هم بیا پوهېږئ چې څوک مشخصه دي. خو اوس دا په دې ځای کې سمیرا ده. سمیرا د ښځې نوم ده، ځکه موږ تاسې وایو چې د کوم ځای نه راغلی یې که نه. ښه دا اوس دلته په دې ځای کې جواب چې ورته وایي ایخ یعنی زه کومې راغلی یم، اوس بوسنین یعنی د بوسنې نه راغلی یم. ښه او بل دوستانو دا چې راغلی یم هم په دې ژبه کې مثلا موږ تاسې پښتو ژبه کې که سړی وایي د کوم ځای نه راغلی، که ښځه وایي د کوم ځای نه راغلی یې که نه، یا مثلا که څوک جواب ورکوي زه راغلی یم، که سړی وایي او که ښځه یې وایي راغلی یم. صحیح ده. نو دوستانو په دې ژبه کې دا راغلی یم راغلی یم دا شیونه نشته. دواړه مثلا د دواړو دپاره یو شی استعمالیږي. ایخ کومې اوس بوسنین مثلا زه د بوسنې نه راغلی یم، او که سړی وایي ایخ کومې اوس بوسنین یعنی زه د بوسنې نه راغلی یم. ښه او بل دوستانو که یو سړی مثلا بل څوک معرفي کوي، که هغه سړی که نه هغه د ایر په هغه باندې معرفي کوي که نه، او که مثلا که ډېرې بیا د زی په هغه باندې هغه کوي، او که مثلا ښځه یې هم د زی په حساب باندې معرفي کوي. او صرف د لږ او د ډېرو مثلا دونه فرق ده چې مثلا چې په لږو کې څه شی کېږي، دغه زی چې ده د زی دغه حروف مثلا دغه اس چې ده دغه غټ لیکل کېږي، او مثلا که د ډېرو ته استفاده شي نو بیا څه شی کېږي، دغه زی د اس دا اس وړکی لیکل کېږي. پوه شئ دوستانو. امیدوارم تاسې په دې باندې پوه شوي یئ. ښه اوس دلته دا ورته وایي چې ایخ کومې اوس بوسنین یعنی زه د بوسنې نه راغلی یم. ښه بیا دلته په دې ځای کې تېنه پوښتنه کوي ویلښې شپراخې شپرېخن زي. ویلښې یعنی کومه یوه، شپراخې یعنی ژبه، شپرېخن یعنی پرې خبرې کوي یا وایي زي تاسې یعنی په کومه ژبه تاسې خبرې کوئ، یا داسې وایي یا تاسې په کومه ژبه وایي که نه یعنی استعمالوئ یې که نه داسې. دا ورته ایخ شپرېخې بوسنیش یعنی څه، ایخ یعنی زه، شپرېخ یعنی خبرې کوم یا پې غږېږم، بوسنیش یعنی په بوسني ژبه باندې. ښه بیا دلته ورته وایي چې ونن زي یعنی تاسې و یعنی چیرې ونن اوسېږئ یا ژوند کوئ. هغه ورته وایي چې ایخ ونې، ایخ یعنی زه ونې اوسېږم یا ژوند کوم، ان وین یعنی په وین کې. ښه په دې ځای کې ورته وایي چې هغه ده وی است ihre Adresse، وی یعنی څه، است د ihre یعنی د ستا، ادرس یعنی ادرس. هغه ورته په جواب کې څه وایي ګراڅ شتراسې 27 وین یعنی څه. ګراڅ ګورې دوستانو دلته په دې اتریش کې کم دوستان په اتریش کې خو صحیح د هغو ته معلوم ده، او که کم دوستان په اتریش کې نه یا ورته معلومه نه نو ګراڅ دلته په دې اتریش کې یو ښار ده، او دغه ای آر چې ده که نه ګراڅ شتراسې که نه د دې سره لږ اوچتېږي. ښه څوک ورته ګراڅیر شتراسې هم وایي. نو دغه ټکي اضافه دي، او دغه ټکي چې دي دغه شتراسې یعنی سرک، یعنی ګراڅ یعنی ښار ده، شتراسې یعنی سرک، یعنی د ګراڅ په سرک کې. البته ګورئ دوستانو موږ تاسو ته د دغه ځای نه معلومیږي چې وین دا ځای په وین کې ده، خو لیکن دغه کوم سرک باندې چې مثلا موټر یا مثلا سرک چې د ګراڅ ته راغلی نو دا سرک بیا څه شی نومیږي، ګراڅ شتراسې یعنی د ګراڅ په سرک باندې 27 وین یعنی په دغه ادرس باندې دغه ځای کې یم. ښه
امیدوارم تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. اوس څنګه چل کوو؟ اوس لاندې راکوزیو. دلته څه وایي؟ fragen Sie Ihren Partner und schreiben Sie. یعنې څه fragen یعنې پوښتنه وکړئ، Sie تاسې Ihren یعنې د خپل پارتنر یعنې د خپل ملګري یا د شریک یا د انډیوال نه، und او schreiben یعنې ولیکئ Sie تاسې. ښه ګورئ دوستانو، مثلا دغه پارچه او دغه پارچه دې ځای کې دوه دانې جوړې شوي دي، دا یوه ډکه ده، دا یوه تشه، هغه نیمه ډکه نیمه تشه ده. ښه دا زه تاسې ته پرېږدم، تاسې باید د همدغه په حساب باندې دا ډکه کوئ، په دې کې نور اضافه توب مه کوئ. کوم یو شی چې مثلا کوم یو شی شته دي هغه شته دي، چې کوم یې نشته دي هغه تاسې باید د دغه ځای نه راپوره کړئ په خپله کتابچه کې. ښه اوس زه دا تاسې ته پرېږدم ځکه د دې او د دې معنا هم یو شی ده، خو صرف ډکول یې پکار دي، دا به تاسې ډکوئ. ښه زه اوس درته دغه ځای وایم. ښه په دې ځای کې څه وایي چې مثلا schreiben Sie یعنې ولیکئ. ښه اوس دې ځای کې څه وایي؟ فامیلی نامې یعنې فامیلي نوم ولیکئ. کیدای شي دلته راغلی وای چې نخ نامې که نه مثلا نخ نامې هم هغه فامیلي نوم راځي. ښه اوس زه دا تاسو ته دوستانو د خپل نوم په حساب باندې مثلا زه دا تاسو ته حل کوم ځکه چې تاسې پوه شئ چې دغسې حل کېږي. فامیلي نامې مثلا اوس دلته لیکم چې احمدزی که نه احمدزی یعنې فامیلي نوم دی زما احمدزی. ښه ښه اوس دې ځای کې وایي چې فورنامې یعنې لومړنی یا اولنی نوم دی، په کوم نوم باندې چې تا ته څوک غږ کوي یا تا څوک باندې کوم ځای کې پېژني. زه چې لیکم میرویس. ښه دا دې ښه میرویس یعنې زما لومړنی نوم ده په دې حساب باندې. ښه دلته وایي لند یعنې د ستاسې ملک، چې ښه ورته لیکم افغانستان. ښه افغانستان یعنې زما ملک افغانستان دی. ښه په دې ځای کې وایي چې شپراخې یعنې په کومه ژبه باندې تاسې خبرې کوئ که نه، یا د مورنۍ ژبه کومه یوه ده. البته اکثره دوستانو په دې ځای کې په دې ملکو کې چې پوښتنه کوي هغه درته وایي هغې موته شپراخې یعنې ستاسې د مورنۍ ژبه کومه یوه ده که نه، درته نه وایي چې ستا پلارنۍ ژبه چې د مورنۍ ژبه. ښه شپراخې یعنې زه اوس دلته لیکم چې پښتو. ښه ګورئ دوستانو، دا خو مې د دې ځای پورې درته ولیکه، دغلته یوه خبره درته بله هم کومه. دغه پښتو مې چې ولیکله دغه او که نه دغه دواړه دي که نه، دوی پښتو داسې لیکي. ښه خو لیکن زه دا پښتو په دې باندې داسې په دې لیکم ځکه چې په هره ژبه کې ته کله پښتو لیکې که نه نو هغې داسې لیکي. ښه نو په دې کې باید دوستانو تاسې پوه شئ که بیا په کوم ځای کې تاسې څنګه لیکئ هغه ستاسې خپل حساب پښتو. ښه او پښتو دوی په دې باندې لیکي. بیا هم درته وایم او زه اوس په دې باندې په دې حساب باندې تاسو ته په دې سي ډي کې لیکم په دې چې دا هغه ده په دې چې داسې په هره ژبه کې لیکل کېږي او په دې ژبه کې هغه او ورکوي، نو تاسې باید خپله پوه شئ. ښه په دې ځای کې څه وایي چې ون ورد یعنې څه یعنې د اوسېدلو ځای کوم ځای کې اوسېږي. زه اوس لیکم چې زه په کوم ځای کې اوسېږم 28 ګراц یعنې زه په ګراц کې اوسېږم. صحیح ده که نه، صرف دغه ځای هغه د ځای نوم مې ورته واخیسته خو صحیح ادرس مې ورته ورنه کړه ځکه چې زه په همدغه ځای کې اوسېږم. ښه خو په دغه ښار کې اوسېږم. مثلا اوس دې ځای کې وایي چې ادرس یعنې دقیق ادرس یعنې په کوم ستاسې دقیق ادرس څه ده. اوس دلته لیکم چې کیپله شتراسه 77 یعنی دا زما دقیق ادرس ده مثلا. ښه اوس په دې ځای کې بیا څه وایي پوستلایڅال څه پوستلایڅال هم دغه شي ده ځکه زه په ګراس کې اوسېږم که نه او په دغه ځای کې اوسېږم خو د دې ځای پوستلایڅال هم دغه ده 28 ګراц. ښه یعنی د دې ځای پوستلایڅال دغه شی ده. او بل دوستانو دغه لاندې چې دلته پوستلایڅال لیکلی دغه صرف شارټ کټ کې دغه حروفونه دي یعنی پوستلایڅال که په دې باندې پوه نه شي نو ته کولی شي چې مثلا دغه جمله کامله ده په دې باندې پوهېږي نو ته په دې ځای کې بیا پوستلایڅال ولیکې یعنی دا هم مغه شی ده. زه به تاسو ته دلته هم ولیکم چې امیدوارم تاسې پې باندې پوه شئ. ښه ګراц ده دواړه مې درته ولیکه چې مثلا په کوم یو باندې پوهېږئ خو نه ده دې ته البته ضرورت هم نشته خو ما درته ولیکه. ښه ښه امیدوارم دوستانو تاسې په دې درس باندې پوه شوي. ډېر اسانه درس و او د راتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چیس.